الخ کلا شم قربان مدینه څومره ښایسته د ژوند لار کلا شم قربان مدینه څومره ښایسته وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم شم قربان مدینه څومره ښایسته د ژوند لار څومره ښایسته ای حسینې څومره ښایسته ای حسینې. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع شراب څکل د اسلام د نظره. درنو اوریدونکو، الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة مائده کې د 90 آیت نه تر 91 پورې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. الله رب العزت فرمایي هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړئ، د الله خطاب مؤمنانو ته دی. کفار خو هسې په دې بدبختیو باندې اخته دي. الله فرمایي هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی، حقیقت دا دی چې شراب، همدارنګه قمار، همدارنګه انصاب، بوتان، ازلام او هغه د دفاع غچې به چې دوی غورځول چې د بوتانو برخې او حصې به پکې معلومولي. رجس من عمل الشیطان، دا ټول ناولي شیطاني کارونه دي. رجس من عمل الشیطان، دا ټول پلیتی ده او شیطاني کارونه دي. نو الله وایي فاجتنبوه، تاسو د دې نه ډډه وکړئ، هم د شرابو نه ډډه وکړئ، همدارنګه د قمار نه ډډه وکړئ، او د بوتانو په نامه باندې چې کومه غشې غورځېږي د هغه نه تاسو ډډه وکړئ لعلکم تفلحون، تر څو چې تاسو بریالي او کامیابه شئ. الله وی انما یرید الشیطان، خبره دا ده چې شیطان غواړي چې په شراب او قمار سره ستاسو ترمنځ دښمني او بغض و عداوت واچوي. او واقعا دا خبره هم شیطان په تا باندې شراب ځکه څکي، شیطان تا قمار ته ځکه اړوي چې د مسلمانانو په منځ کې د شرابو او د قمارو په واسطه باندې دښمني او بغض و عداوت ته لا وده ورکړي. او د قمار او د شرابو په واسطه باندې شیطان تاسو د الله د یادولو نه، همدارنګه د لمانځه نه ایثار کړي، بندم کړي چې په قمار او شرابو باندې به اخته شئ، الله به درنه ویر وي. په شراب او په قمار باندې اخته شئ، همدارنګه تاسو نه به مونځ ایر وي. نو الله وایي شیطان خو دا کارونه کوي، فهل انتم منتهون، آیا تاسو ایثارېدونکي نه یاست چې د شرابو نه او د قمار نه ځان وساتئ؟ شیطان خو تاسو د الله د یاد نه غافله وي، د مانځه نه هم غافله وي، ستاسو په منځ کې دښمني و بغض و عداوت ته وده ورکوي په قمار او په شرابو باندې. آیا تاسو دا فاسد کارونه نه پرېږدئ، نه ایثارېږئ د دې نه؟ که موږ او تاسو په دقیقه توګه باندې د الله رب العزت دې وینا ته متوجه شو، نو الله په دې کلام کې د شراب څکل منع کړي دي، او د شراب څکلو د هغه بدو پایلو څخه خلک هم خبر کړي دي. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اجتنبوا الخمر فانه ام الخبائث. رسول الله وایي چې د شرابو څخه ځان وساتئ، ځکه چې شراب د مردارو کارونو مور او د مردارو کارونو ریښه ده. او څوک چې د دې ګناه څخه ځانونه نه ژغوري، د شرابو څخه ځان نه ژغوري، هغوی د الله او د الله د رسول څخه بې پروا دي، او په آخرت کې د بې پروانیانو لپاره دردونکی عذاب ده چې الله به جهنم ته ننباسي. واقعا شراب ام الخبائث
د ټولو ګناهونو ریښه او د ټولو ګناهونو مور ده. چې کله یو فاسد انسان دې فاسد عمل ته مخه کړي او شراب وسکي، هغه نه بیا الله پیژني، نه د الله دین پیژني، نه د الله پیغمبر پیژني، نه د الله احکام پیژني، او نه الله ورته یاد وي، او نه د خپل پردي پیژني، نو واقعا الخبائث چې په هرو بدو باندې پیښ شه، هغه دې ته بیا افتخار او د عزت کار ښکاري. الله رب العزت په بل آیت کې فرمایي، په سورة النساء کې په 14 آیت، ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها وله عذاب مهین. څوک چې شراب څکي او څوک چې په قمارو او په بدو باندې اخته وي، نو دا د الله او د الله د رسول د اوامرو او د احکامو نه سرغړونه کوي. او الله وایي څوک چې د الله او د الله د رسول نه سرغړونه کوي او د الله حدود او د پولو نه تیری کوي، نو داسې اور ته به یې ننباسو چې تل به دا په هغه اور کې پروت وي او د لپاره به سپکوونکی عذاب وي چې مهین عذاب هغه د جهنم عذاب دی. نو څوک چې په شرابو اخته وي، څوک چې په قمار او په زنا او په بدبختیو باندې اخته وي، دوی د الله د حدودو نه تیری کړی، د الله او د الله د رسول اوامرو نه سرغړونه کړې، او داسې کسان الله جهنم ته ننباسي او دوی لپاره سپکوونکی عذاب الله ورکوي چې هغه د جهنم اور دی، چې دا به رسوا او ذلیله هم په دنیا کې وي او هم په آخرت کې. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل سکر خمر و کل خمر حرام و من شرب الخمر فی الدنیا و مات ولم یتب منها وهو مدمنها لم یشربها فی الآخرة. رواه مسلم. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي هر نشه شراب دی او شراب ټول حرام دی. رسول الله فرمایي څوک چې په دنیا کې شراب وڅکي او توبه ونباسي او بیا مړ شي، هغه به د آخرت شراب ونه څکي، یعنی د آخرت د شرابو څخه به الله هغه بې برخې وګرځوي. جهنم کې هلته د شرابو نهر روان دی چې هغه د جنت شراب دی. چا چې په دنیا کې څکلي دي هغه به د جنت د شرابو نه محروم وي، نو هغه لپاره به څه وي شرابي دپاره؟ په بل حدیث کې رسول الله وایي ان علی الله عهدا لمن شرب المسکر ان یسقیه الله من طینة الخبال. قیل یا رسول الله وما طینة الخبال؟ قال عرق اهل النار و عصارة اهل النار. رسول الله فرمایي چې په رښتیا الله د هغو کسانو لپاره چې هغوی په دنیا کې نشهیي توکي څکي، الله پرېکړه کړې چې طینة الخبال به ورباندې وڅکي په آخرت کې. صحابه و کرامو ویلي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم طینة الخبال څه شی دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې طینة الخبال د دوزخیانو خوله او د دوزخیانو نو دی. چې کومه د دوزخیانو خوله ده او د هغو د بدن نه چې کومه قیح ریم او ژبې روانې دي، په شرابي به الله رب العزت په آخرت کې دغه د دوزخیانو خوله او دغه ریح او همدارنګه دغه قیح همدارنګه دغه ژبې به په دې شرابي باندې څکي. په بل حدیث کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي څوک چې په دنیا کې شراب وڅکي په آخرت کې به هغه د شرابو څخه بې برخې وي. وایي برخې دا مطلب چې د هغه ځای جنت نه دی بلکې د هغه ځای جهنم دی. او شرابي د بتپرست په شان دی. هغه چا چې الله سره شریک راوړی د بتانو عبادت کوي، د شرابي همدغه شان دی. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی. هغه فرمایي چې محمد رسول الله ویلي مدمن الخمر کعابد وسن. شرابي د بتپرست په ډول دی. څوک چې تل لپاره شراب څکي هغه او بتپرست یو شی دی. شرابي چې توبه نه وي ایستلي او بیا مړ شي هغه به جنت ته نه ننوځي لکه څنګه چې بتپرست جنت ته نه ننوځي. همدارنګه امام نسایي د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه څخه روایت کړی چې محمد رسول الله فرمایلي لا یدخل الجنه، جنت ته نه داخلیږي یو عاق، څوک چې عاقي د مور و پلار یعنی مور و پلار وسکه ناراضی، او بل مدمن الخمر چې هغه تل لپاره شراب څکي او د دې فاسد عمل نه هغه توبه هم نه وباسي. او بل حدیث هم شته چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 3 کسان الله رب العزت د جنت څخه بې برخې کړي دي: مدمن الخمر
والعاقل والديه والدیوس وهو الذي يقر السوء في أهله. محمد رسول الله وایي چې 3 کسان الله د جنت څخه بې برخې کړي. یو هغه څوک چې د خپل مور و پلار د اوامرو نه سرغړونه کوي، مور و پلار ورڅخه ناراضه دي. او دویم چې دی مدمن الخمر چې هغه تل لپاره شراب څکي. او دریم هغه څوک چې په خپل کورنۍ کې فحشا او فساد ویني او دا په هغه باندې چوپ پاتې کیږي. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. الله دې دې فاسدو عملونو نه موږ او تاسو وساتي. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام درنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. الله رب العزت د شرابي نیکي نه مني. هغه انسان چې په شرابو باندې اخته وي او دا فاسد شی دا مردار شی څکي، الله د دې نیکي نه مني. جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. دا هغه حدیث دی چې بیهقي طبراني په اوسط کې روایت کړی. محمد رسول الله فرمایي ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا يرفع لهم في السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيزع يده في أيديهم، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضي عنها، والسكران حتى يسف. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 3 کسان دي چې الله رب العزت یې لمنځونه نه مني. که څونه منځونه کوي، الله د دې منځونه نه مني او د دې نیکي آسمان ته نه پورته کیږي. اول هغه تښتېدلی غلام چې د خپل بادار بغیر د اجازې نه تښتېدلی وي، تر څو چې بیرته راړ نشي د خپل بادار ته، د خپل مولا ته، او خپل لاس باندې ځان ورته تسلیم نه کړي. خپل لاس د هغو په لاس کې نه دي. تر هغه وخته پورې به الله د دې مونځ قبول نه کړي او هیڅ نیکي به د دې آسمان ته پورته نه شي. دویم هغه میرمنه او هغه ښځه ده چې د هغه خاوند د دې نه خفه وي. هغه ښځه ده چې خاوند او میړه یې ترې خفه وي، تر څو چې دې خپل خاوند نه وي خوشحاله کړی. رسول الله وایي د دې به نه مونځ قبول شي او نه به کومه نیکي آسمان ته پورته شي. دریم هغه نشهیي دی چې هغه یا په چرسو یا په شرابو یا په تریاکو یا په پوډرو باندې اخته وي، تر څو چې هغه صحیح نشي او دا کارونه پرېږدي. څومره نیکي چې په دې حالت کې کوي، الله هغه نیکي د دې نه مني. هغه شی چې په عقل باندې پرده راولي، که هغه لمده وي یا وچ وي، که هغه څکل کیږي یا خوړل کیږي، هغه ټول د شرابو څخه عبارت دي. دا ټول په شرابو کې داخل دي. همدارنګه ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. رسول الله فرمایي لا یقبل الله لشارب الخمر الصلاة ما دام فی جسده شیء منها. رسول الله فرمایي چې الله رب العزت د شرابي لمونځ تر هغه پورې نه مني تر څو پورې چې په بدن کې د شرابو یو شی هم پاتې وي. همدارنګه په بل حدیث کې راغلی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من شرب الخمر لم يقبل الله منه شيئا ومن سكر منها لم تقبل له الصلاة 40 صباحا فإن تاب ثم عاد كان حق على الله أن يسقيه من مهل جهنم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې شراب څکي، الله رب العزت هیڅ شی نه مني. څوک چې شراب څکي، که هغه څومره عبادت کوي، منځونه کوي، صدقات کوي، الله هیڅ هم نه مني. محمد رسول الله فرمایي څوک چې د شرابو څخه نشه شي، 40 ورځې د دې مونځ د الله رب العزت په دربار کې نه قبلیږي. که توبه یې ویستله او د توبې نه وروسته بیا وڅکل، رسول الله فرمایي چې په الله باندې دا حق دی چې د دوزخ هغه زوی او د دوزخ هغه د جهنمیانو عصاره په دې باندې وسکي. که توبه ویستله خو تل لپاره په خپل توبې باندې دا دائم پاتې شه، استقامت یې وکړه، هیله ده چې الله رب العزت یې وبخي. او که توبه ویستله د توبې نه وروسته بیا شراب وڅکل،
رسول الله فرمایي چې په الله باندې دا حق دی چې دې شرابي باندې چې توبه یې ویستلې او بیا یې شرابو ته مخه کړي هغه د جهنم محل په دې باندې اوسکي. نن راشئ د خپل ټولنه خپل وطن وګورئ چې په څه بدبختیو کې مسلمان اخته دی. په نامه مسلمان عمل د کفر نه تیر، په نامه مسلمان عمل د منافق او د فاسق نه لا اوښ دی. نن شراب په مسلمان کې، قمار په مسلمان کې، رشوت و سود و حرام خوړل په مسلمان کې، زنا و لواطت په مسلمان کې. آیا د الله نه نه ویریږئ؟ یو ورځ به د الله په حضور کې او د الله په مخ کې نه درېږئ. الله به ستاسو نه پوښتنه نه کوي. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي که چیرته یوه کوهي او څاوي ډیره ژوره چې هلته یوه مناره وي، د هغه ځای نه د اذان آواز پورته کیږي، که هلته یو قطره شراب توی شي نو موږ به اجازه ورنکو چې د هغه ځای نه نوره د اذان غږ پورته شي. نن چې چیرته هوټلونه دي، ګیسټ هاوسونه، میمخانې دي، په آزاده توګه باندې هلته شراب څکل کیږي. دا مسئولیت د چا دی؟ ولې د دې مخه نه نیسي؟ د نشهیي توکو، د تریاکو، ټول دا غوښتنه کوي چې دا دې بند شي او په میلیونو ډالر په دې باندې مصرفوي او په سلګونو په زرګونو ځوانان هم په دې لاره کې وژل کیږي. شراب چې د دې حرمت د الله په کلام، د محمد رسول الله په احادیثو باندې ثابت دی، د سرحدونو نه واردیږي افغانستان ته. ولې دا حکومت او نړیواله ټولنه ولې د دې مخه نه نیسي؟ تریاک هم حرام، چرس هم حرام، خو دا هم حرام دي، د دې مخه باید ونیول شي. دا د شورای علما مسئولیت دی چې د خپل غږ پورته کړي. د ارشاد، حج، اوقاف د وزارت حق دی چې یوه اسلامي مرجع ده، دې ځای نه دی د خپل اواز او د خپل غږ پورته کړي، د دې او د مخه ونیسي. یعنې ټول به الله ته ورځئ او الله به تاسې دروي په خپل مخه کې چې دوی شراب څکل تاسې ولې نه منع کول؟ تاسې ولې د خپل غږ نه پورته کول؟ یا د اسلامي ټولنې ته چې دا واردېدل او راتلل سوداګري یې کېدله، ولې دا تاسو د دې مخه نه نیوله؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي من شرب الخمر ولم یسکر أعرض الله عنه 40 ليلة فإن مات فيها مات كعابد وسن وكان حق على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار القيح والدم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه چا چې شراب وڅکل او نشه یې ورنکړه، الله رب العزت به ورڅخه 40 شپې او ورځې ناخوښ وي، الله به ورنه ناراضه وي. هغه څوک چې شراب څکي خو شرابو دې ته نشه ورنکړه، الله به دې نه 40 ورځې ناراضه وي، د الله لعنت به په دې باندې وریږي، د الله په غضب کې به ګرفتاره وي. او که مړ شي شرابي چې کله شراب وڅکي او مړ شي د بتپرست به ډول به وي. هغه مشرکینو چې په مکه کې د بتانو عبادت کوه د الله په لعنت او د الله په غضب کې ګرفتارول، شرابي هم چې کله مړ شي هغه بتپرستو په شان به وي. او الله رب العزت به طینة الخبال ورباندې وڅکي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل شول یا رسول الله طینة الخبال څه شی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې هغه د دوزخیانو وینه او قی دی، دا چې په دنیا کې په دې فاسد عمل باندې اخته دی او تل لپاره شراب څکي او په دې شرابو باندې چې دا مردار شي او مړ شي، په آخرت کې به الله رب العزت په دې باندې طینة الخبال وڅکي، د جهنمیانو او د دوزخیانو وینې او زوې او قی به الله په دې باندې وڅکي. حضرت عبدالله بن اوفا رحمه الله فرمایي څوک چې شراب څکي او مړ شي هغه داسې دی لکه د لات او عزا پیرو کوونکی چې د هغوی عبادت یې کړی وي. نو الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. نن زموږ ډېر ځوانان دي چې په دې فاسد عمل باندې اخته دي، الله رب العزت دې په دوی باندې رحم وکړي. الله رب العزت دیو ته د نیکو لارو هدایت وکړي. راشئ د الله کلام ولولئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ولولئ، د دې فاسد عمل نه ځان وساتئ، ځان ګوښه کړئ ترې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم
په یو حدیث کې فرمایي لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وتوبة معروضة بعد رواه البخاري. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي غل غلا نه کوي په هغه حالت کې چې مؤمن وي. کله چې غل غلا کوي د هغه نه ایمان معلق وي، ایمان ته اوچت شوی وي. زناکار زنا نه کوي په هغه حالت کې چې هغه مؤمن وي، ایمان ته اوچت وي. شراب څکونکی شراب نه څکي په هغه حالت کې چې مؤمن وي. د شرابو په وخت کې د هغه نه ایمان اوچت وي، د چتر په شانتې ولاړ وي. کې توبه ویستله خو بیرته به راشي، او که په دې حالت کې مړ شه د دنیا نه به بې ایمانه ځي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي توبه راګرځونکې د ایمان ده. که توبه ویستله بیرته به ایمان ورته راوګرځي. په بل حدیث کې محمد رسول الله فرمایي من ظن او شرب الخمر نزع الله منه الایمان کما یخلع انسان القمیص من رأسه. څوک چې زنا کوي او یا شراب څکي، الله رب العزت ایمان ورڅخه داسې باسي لکه یو کس چې د خپل سر څخه کمیس باسي. نو څوک چې په زنا او په شرابو باندې اخته الله به داسې ایمان ترې وباسي. او توبه د ایمان بیرته راګرځونکې ده. نو قدرمنو اوریدونکو په ځانګړې توګه زموږ ځوانانو ورونو راشئ د الله نه وویرېږئ. یو ورځ نه یو ورځ به مرګ تاسو ته رارسیږي، ستاسو ور به ډبوي، د الله په حضور کې به درېږئ. ځان د جهنم ځای مه ګرځوئ. دا بد او دا فاسد عمل دا نشئ کې توکې پرېږدئ. الله نه ویرېږئ، ځان الله ته تسلیم کړئ تر څو چې الله رب العزت عزت د دنیا او د آخرت ستاسو په برخه کړي. په دې هیله قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. پاک الله مو مل شه. څومره ښایسته حسینې ستا له ښکلا شم قربان مدینې. څومره ښایسته حسینې څومره ښایسته حسینې